نوو موند یا نوې نړۍ او مانیغو یا زما اتل هغه دوه فلمونه دي چې په کډوالۍ کې د افغانانو پر ژوند راڅرخي او په پاریس کې نندارې ته وړاندې شول. تشکر، خوب هستیم. شما خوب هستین؟ سوال داریم. لومړی فلم چې د وانسا کاپیلو لخوا جوړ شوی او مرکزي کرکټر یې روحید رحیمي لوبوي دغه افغان ځوان د ژوند کیسه بیانوي چې په قاچاقي لارو فرانسې ته راغلی او دلته د خپل راتلونکي د خوندي کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره د کار په لټه کې دی. هیله لرم چې یو ورځ افغان ښځې وکولی شي له دې حالت څخه ووځي او په دې فلم سره زه د فرانسې ټولنه هڅوم چې د افغان ښځو په منلو او فرانسې د راوړلو پروسه د لا هم ګړندۍ کړي. زه هیله لرم وکولی شم ټولې ښځې له افغانستان څخه د طالبانو له واکمنۍ څخه بهر کړم. مانیغو یا زما اتل بیا هغه فلم دی چې افغان فلمي ستوري روحید رحیمي لخوا جوړ شوی. دا 15 دقیقې مستند فلم د روحید د مور په ژوند راڅرخي چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې ژوند کاوه. هغې چې د طالبانو په واکمنېدو سره هڅه وکړه له افغانستان څخه ووځي او د خپل زوی خواته راشي خو ونه توانېده ځکه هغه د کابل په هوایي ډګر کې په چاودنه کې ټپي شوه. خو وروسته د زوی په مرسته په 2025 کال کې فرانسې ته راغله. موږ هڅه کړې د یو کډوال ژوند ته کتنه وکړو دا چې هغه څنګه د سختو شرایطو تیرولو سره سره بیا هم په پښو ولاړ دي خو په دې لټه کې وي چې ځان ته د مورال ورکولو لپاره یو اتل ولټوي. خو په اصل کې هر یو د خپل ژوند اتل دی ځکه نه یوازې د ځان په اړه فکر کوي بلکې د خپلې کورنۍ او خواخوږو غم هم کوي. ما د دې فلم په جوړولو سره یوازې د افغانستان د ښځو د ژوند یو وړه خو ترخه برخه نندارې ته وړاندې کړې. دا یوازې زما د ژوند د مور کیسه نه ده بلکې د هرې افغانې ښځې کیسه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې په ډیریو هنري فعالیتونو بندیزونه لګېدلي او هنرمندان هڅه کوي چې له هېواده بهر په تبعید کې د افغانستان د هنر پالنه وکړي.